د خپلې مورنۍ ژبې له لارې چیني ژبه زده کړئ. ګرانو دوستانو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو په اوښتنه د چیني ژبې درس نننۍ کړی ته مو زه هیله او زما همکار جنګ راونځی هرکلی کوو. درنو دوستانو سلامونه. لکه څرنګه چې سږکال د چین او افغانستان د سیاسي اړیکو له 1/8 کلیزې سره برابر دی، نو په نننۍ لوست کې به تاسو ته د دې کلیزې په مناسبت دا جمله ووایو چې داسې جمله په چیني ژبه ویل کېږي: 中阿友谊万岁. یعنی د چین او افغانستان ترمنځ دوستي دی ژوندی وي. ښه، ډېره ښه ده. 中国یعنی چین. 中国 افغان یعنی افغان. افغان. چین او افغانستان یعنی 中国 افغانستان افغان. 中国 چین افغان افغانستان. ډېر ښه. دوستی یعنی 友谊. 友谊友谊 友谊 خو سم دی. 万岁یعنی تندی وي. 万岁万岁. 万岁 نو اوس به دغه جمله په پوره توګه وایو: 中阿友谊万岁. 中阿友谊万岁. ډېر ښه. یو ځل بیا: 中阿友谊万岁. ها ګرانو دوستانو، د چیني ژبې لوست نننۍ کړی همدومره وه. موږ به په راتلونکي کې بیا هم در سره وو.